په نوې ډیلي کې د هند او منځني اسیا هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو لومړۍ ناستې په اړه د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه. د افغانستان اسلامي امارت د سیمې د امنیت د خوندیتوب په اړه د ښې همغږۍ رامنځته کولو په پار د ورته ناستو هرکلی کوي. د یادې غونډې د ګډې هوکړې ستاینه کوي چې د باثباته، سوله ییز، یو موټي او خوندي افغانستان څخه یې ملاتړ څرګند کړی او د افغانستان حاکمیت، یووالي، ځمکنۍ بشپړتیا ته احترام او هم په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې اصل ته درناوی کوي. اسلامي امارت ژمن دی او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې، سیمې او نړۍ ته خطر متوجه کړي یا هم د هغوی په داخلي چارو کې مداخله وکړي. د افغانستان اسلامي امارت د هغه وړاندیز هرکلی کوي چې له مخې یې د چابهار بندر د نړیوال شمال سهیل ترانسپورټي دهلیز په چوکاټ کې شامل شي. موږ په دې اړه د هر ډول خوندیتوب او اړینې اسانتیاوو رامنځته کولو ته آماده یو. د یادې ناستې په اعلامیه کې ویره خپرونکو ته د سرپناه، روزنې، پلان او مالي ملاتړ په موخه د افغانستان د خاورې کارېدلو په تړاو ښودل شوې اندېښنه په اوسنیو شرایطو کې بې ځایه ګڼو. هیله مند چې د هند، مرکزي اسیا د ملي امنیت سلاکارانو د امنیت شورا سکرټرانو راتلونکې دوهمې ناستې ته چې په 2023 کال کې می میاشت کې په قزاقستان کې جوړیدونکې ده، افغانستان ته هم د ګډون بلنه ورکړل شي تر څو د افغانستان اسلامي امارت استازي په شتون کې د امنیت، انسانانو او مخدره توکو د قاچاق د مخنیوي، افغان ولس ته د بشري مرستو د رسولو او په ځانګړې توګه د بنسټیزو پروژو په ترسره کولو کې اسانتیاوې، همکارۍ او دوه اړخیز ډاډ رامنځته کړي.